په 1980 کال کې کان کیندونکو د سایبیریا په کانونو کې کار کاوه چې ناڅاپه د یو کارکونکي نظر د وسپنې څخه جوړ په یو تابوت ولګېده چې د ځمکې لاندې دفن شوی و. کارکونکو بغیر د وخت ضایع کولو څخه د تابوت د راباسلو هڅه پیل کړه، خو دا تابوت د کارکونکو له تصور څخه زیات وزني او دروند و. له همدې امله دوی د تابوت په راباسلو کې ډیر وخت واخیست. تابوت راووت او 20 نمبر و د تابوت د خلاصولو. کوم کارکونکي چې د تابوت په موندلو سره دومره حیران شو، خو د تابوت په خلاصولو سره د دوی حیرانتیا نور هم زیاته شوه. کله چې دا تابوت کولاو کړ نو د دې په منځ کې د یوې ځوانې او ښکلې جنۍ جسد پروت و. په حیرانتیا سره د دې جنۍ له جسد څخه داسې اندازه اخیستل کېده چې د دې مړي شاید څو ساعته شوي وي چې مړه شوې ده، لیکن په تابوت کې له جنۍ پرته یو بل شی هم موجود و. بالکل په دې تابوت کې ګلابي رنګ اوبه هم وي او هغه هم ډېرې زیاتې. کارکونکو دا وخت د جنۍ جسد له تابوت څخه راوباسه، خو له راباسلو سره سم د جنۍ جسد تخریب شو. خو کله چې خبر د کان کیندلو مشرانو ته ورکړ نو هغوی سم د لاسه دا تابوت د هلیکوپټر په مرسته د ساینس یو لیبارټرۍ ته یوړ. ساینسدانانو په دې اوبو څېړنه وکړه کوم چې پخواني جسد له تخریب کولو څخه ژغورلی و. د ساینسدانانو باور و چې د زیاتو کلونو په تېرېدو سره د دې اوبو حقیقي فرموله بدله شوې ده، د کوم پخواني حیثیت پیژندل چې ناممکنه دي. لیکن یوه خبره ترې ثابتېږي چې د کومې زمانې څخه دا جسد پرېښودل شوی دی، د هغې زمانې خلک د نن ورځ له خلکو څخه کافي زیات زیرکه وو. د ځمکې لاندې موندل شوو خزانو باندې ویډیو موږ د مخه جوړه کړې ده، لیکن دا اصل موږ خبره د میلیونونو ډالرو خزانو نه بلکې د ځمکې لاندې ناڅاپه موندل شوو داسې شیانو باندې کوو چې تر نن ورځې پورې له ساینس سره ځواب نشته. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. څلورمه شمېره. په ارجنټاین کې د اوسېدونکي دې دهقان په فکر کې هم نه راتلل چې د دوی په ځمکه کې دې داسې یو حیرانونکی شی پیدا شي. دې دهقان د خپلې ځمکې څخه لیدنه کوله چې ناڅاپه د دې نظر په یو عجیبه شي ولګېده چې په لیدلو د ډایناسور د هګۍ په څېر ښکارېده، لیکن حقیقت له دې څخه هم زیات زړه راښکونکی و. دهقان چې کله دا حیرانونکی شی ولید نو سمدلاسه یې د ځمکې کیندل پیل کړل. دا په ځمکه کې 3 فوټه دننه ننوتی و چې د زیات زحمت نه وروسته راوباسل شو. کله چې څېړونکو ته دا خبر ورسېد نو معلومه شوه چې دا د کوم ډایناسور هګۍ نه بلکې 10,000 کاله پخواني د یو ځناور د جسم یوه برخه ده، کوم ته چې شیل ویل کېږي، او دا برخه به دې ځناور د خپل دفاع لپاره کاروله. د حیرانتیا خبره دا وه چې د دومره زیات وخت په تېرېدو سره د دې په مضبوطیه کې هیڅ فرق نه و راغلی. دا هغه ځناور دی چې په دې ځمکه 10,000 کاله پخوا اوسېده او دې ته به یې کلیټوډون ویل. د دې شیل چې کله وزن شو نو معلومه شوه چې دا 11,000 کیلوګرامه وزن لري. یعنی د کوم ځناور چې یوازې شیل 11,000 کیلوګرامه وي نو د ټول ځناور وزن به لا څومره وي. د دې اندازه به تاسو ته پخپله شوې وي. درېیمه شمېره. د امریکا د نیشیګن سیمې اوسېدونکي دهقان جیمز پریسټل چې کله د خپل فصل کرلو لپاره د ځمکې کودایي کوله نو د ځمکې څخه 9 متر لاندې په یو عجیبه شي نظر ولګېده. د دې په لیدلو سره یې د کودایي کار بس کړ. د دې شي د حقیقت معلومولو لپاره ژوره کیندنه پکار وه، نو له همدې امله یې دا کار د ماشین په مرسته وکړ او د کیندنې کار یو ځل بیا پیل شو. لکه څنګه چې د کیندنې کار کېده همدارنګه د دې عجیبه شي حقیقت هم ښکاره کېده. خو کله چې راوباسل شو نو معلومه شوه چې دا د کوم پخواني غټ ځناور کوپړۍ ده. کله چې دا کوپړۍ لیبارټرۍ ته یوړل شوه نو معلومه شوه چې دا د یو داسې ځناور کوپړۍ ده چې له نن څخه 15,000 کاله وړاندې په دې ځمکه ژوند کاوه، کوم ته چې وولي مامت ویل کېده. په لیدلو سره دا ځناور د یو پیل یعنی هاتي په څېر ښکاري، خو په اصل کې دا له هاتي څخه څو چنده زیات خطرناک دی. پخوانیو خلکو به د دې ځناور له ښکرونو څخه د وسلې په ډول کار اخیسته. دا ځناور په یخ او آبي ځایونو کې اوسېده، خو د وخت په تېرېدو سره د ګلوبل وارمینګ له امله د دوی نسل له دې ځمکې څخه ورک شو. لومړۍ شمېره. د چیلي هېواد د کوسټل لوی سړک د جوړولو په وخت داسې کومه پیښه رامنځته شوه چې د لوی سړک د جوړولو کار یې ودراوه. دا کار د چیلي هېواد په انټاکاما صحرا کې ترسره کېده، چېرته چې د 100 فوټه په اوچتوالي سره په صحرا کې 15 نه 10 نه بلکې پوره 15 سکلیټونه وموندل شول، او هغه هم د بلو ویلز یعنی سمندري تر ټولو لوی حیوانات. کارکونکي دې ته حیران پاتې وو چې د صحرا په منځ کې او هغه هم د سمندر له سطحې څخه د 100 فوټه په اوچتوالي سره اخر دا نهنګان راغلي څنګه. اخر هم کله چې دا خبره تر لرغونپوهانو ورسېده نو څېړنه پیل شوه او دا معلومه شوه چې د بلو ویلز دا سکلیټونه له 10 لکه څخه تر 70 لکه کاله پخواني وخت پورې رسېږي، او د څېړونکو باور و چې دومره کاله وړاندې بالکل دا ځای د سمندر ساحل و، ځکه چې نهنګان چې کله ناروغه شي نو د هغوی د خپل فطرت د مجبوریت له امله د سمندر ساحل ته ځان غورځوي
وغورځوي، لیکن دومره زیات نهنګان اخر په یو ځای کې څنګه مړه کیږي؟ د دې په اړه څه ویل ستونزمن دي. ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ سره په واتس اپ کې هم یو ځای شئ. په واتس اپ چینل کې موږ د معلوماتو سرچینې، مقالې، لنډ او جالب معلومات، همدارنګه د ویډیو اړوند اضافي معلومات خپروو. نو ان شاء الله د واتس اپ معلومات به تاسو سره مرسته وکړي چې د هرې موضوع په اړه ژور پوهه شئ. نو همدا اوس را سره یو ځای شئ. لینک یې په لومړي کمنټ او یا په ډسکرپشن کې موندلی شئ. ملاویږو به په یوه بله معلوماتي ویډیو کې. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.